د افغانستان په دې کاڼو کې دا شیان شته. دا لیتیم دی. لیتیم یو نادر او ګرانبای عنصر دی چې د خورا ډیرو نورو کارونو ترڅنګ په بیټریو کې هم کارول کیږي. د چې نړۍ د اقلیمي بدلون او نورو عواملو په خاطر غواړي د تیلو سونګ کم کړي، نو د برقي موټرانو جوړولو او عامولو ته یې مخه کړې ده. او د لیتیمو له بیټریو پرته برقي موټر ناممکن دی. د برقي موټرانو له عامېدو سره د تیلو زمانه ورو ورو د تاریخ برخه ګرځي او نوی پړاو د لیتیومو پړاو دی. The stuff that goes into all of our smartphone, laptop and electric car batteries. یو شمیر جیولوجستان په دې باور دي چې افغانستان په لیتیومو کې دومره غني دی لکه سعودي عربستان چې په تیلو کې دی. له همدې امله افغانستان ته د لیتیومو سعودي عربستان وایي. خو یوازې لیتیوم هم نه دی. د افغانستان تر خاورو لاندې په لسګونو داسې کموندې قیمتي عناصر شته چې د افغان انسان په ژوند کې ژور بدلون راوستلی شي. په تاریخي لحاظ د افغانستان ځینې طبیعي زیرمې حتی تر اسلام مخکې کشف شوي او کارول شوي دي. د ځینو تاریخي متونو په حواله د افغانستان لاجورد د ورېښمو پر لرغونې لار د مصر فرعونانو ته لیږل کېدل. د وروستي فرعون توتانخامون په زرین ماسک کې کارول شوي دغه شنه لاجورد د بدخشان دی. په دې وروستیو کې د توتانخامون په تازه کشف شوو خزانو کې هم په پراخه پیمانه زر او ګرانبایه غمي موندل شوي چې ګمان کېږي یو شمېر یې له افغانستانه په هماغه وخت کې مصر ته لیږل شوي دي. Revealing buried secrets. Scientists and Egyptologists can now begin to study and analyze each item in their new high-tech lab. خو په معاصر تاریخ کې لومړی ځل انګریزانو د افغانستان مس عینک او ځینې نور د طبیعي زیرمو کانونه کشف کړل، مګر انګریزانو دا خبره پټه ساتلې وه. په 1955 میلادي کال کې د اعلی حضرت ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال افغانستان له روسانو څخه 100 میلیونه ډالر قرض واخیست چې په افغانستان کې د تیلو، معدنیاتو او نورو طبیعي زیرمو د موندلو او څېړلو په برخو کې وکاروي. په خپله روسانو هم په دې څېړنو کې ځانګړې ونډه او دلچسپي لرله. په 1918 میلادي کال کې افغانستان د سویډنیانو په مرسته د سریپول ولایت په انګوت کې د تیلو زیرمې کشف کړې. په دې زیرمو کې تخمینا 2 میلیونه ټنه تیل پراته ول. افغانستان پخواني شوروي اتحاد ته لاس وغځاوه چې قرض ورکړي او د دې تیلو د استخراج او پروسس په برخو کې مرسته ورسره وکړي. خو روسانو د افغانستان دا غوښتنه پر مځکه وغورځوله او پلمه یې دا وه چې دا تیل دومره نه دی چې د یوې تصفیه خانې په جوړولو یا د پروسس خانې په جوړولو وارځي. خو کله چې په 1973 کې داود خان واک ته ورسېد، سمدستي د نفتي زیرمو د موندلو په لټه سو. روسانو په دې برخه کې نه افغانستان ته قرض ورکاوه او نه هم تخنیکي مرسته. افغان انجینرانو، ځمکپوهانو او تخنیکي کارمندانو په خپل زیار کیندنې او موندنې پیل کړې او یو په بل پسې د نفت لوی زیرمې پیدا کړې چې په دې ډله کې د اکدریا، کشکري او بلندغور زیرمې د یادولو وړ دي. داود خان هڅه وکړه چې پر شوروي اتحاد د افغانستان تکیه راکمه کړي. په دې لړ کې یې له ایران څخه د قرض اخیستلو لپاره هوکړه وکړه چې له کابله تر کندهار او له کندهار تر هرات د اورګاډي پټلۍ وغځوي. د دې پټلۍ د ډیزاین او تحقیق چارې فرانسویانو ته وسپارل شوې. له فرانسې، آلمان، امریکا او جاپان سره د دې پروژو د مالي او تخنیکي ملاتړ په برخو کې خبرې پیل شوې. The city of Washington, D.C., the capital of the United States, to do honors to an important visitor from a faraway land, His Royal Highness Sardar Mohammad Daoud, Prime Minister of Afghanistan. د معدنو د موندنې او کیندنې لپاره ګامونه پورته سول، خو مخکې تر دې چې دا ګامونه منزل ته ورسیږي، پر داود خان قضا سوه. له بهر نه لا هم ډزې روانې دي. ولسمشر پر څوکۍ ناست دی، د بچیانو مړو ته ګوري خو ژاړي نه. په سر کې یې څه ورګرځي هیڅوک نه پوهیږي. په ګلخانه کې د کوچنیانو بغارو دهلیزونه پر سر اخیستي دي. د کماندو بلوک په ولسمشر پسې ورغی. د تسلیمۍ غوښتنه ترې کیږي. انتظار اوږد شو او د ګلخانې د دهلیزونو چوپتیا درنو پرله پسې ډزو چې له یوې خونې نه واورېدل شوې ماته کړه. رادیو افغانستان بیړنی خبر لري. سردار محمد داوود د لیونی مقاومت په نتیجه کې نظامی انقلابی شورا اعلامیه اسلام وطنجار د رزردارو د قوو جګړه. بیا نو افغانستان په داخلي کشمکشونو کې راګیر سو چې بالاخره شورویانو پر افغانستان یرغل وکړ.
میړه مړ که مړانه یې مه هېروه. د افغانستان د طبیعي زیرمو جامع، موډرن او پر نومهاله نورمونو او سټنډرډونو برابر تحقیقات د لومړي ځل لپاره په 1980 کلونو کې روسانو پیل کړل. دوی د افغانستان په خاوره کې دومره قوي او هر اړخیز تحقیقات وکړل چې حتی تر 2001 کال وروسته د امریکا د جیولوژیکي څېړنو اداره ګوته په غاښ ورته پاته وه. زما سره دا پوښتنه وه چې د روسانو تر وتلو وروسته خو د نور کابل په څېر د افغانستان د جیولوژیکي څېړنو د مرکز ودانۍ هم د مجاهدینو لخوا په راکټونو غلبیل سوه. نو دا راپورونه څنګه خوندي پاته ول او تر امریکایي څېړونکو څنګه سلامت ورسېدل؟ د امریکا د جیولوژیکي څېړنو د ادارې یو تن مشر څېړونکی جک میډلن په یوه مرکه کې وایي چې په افغانستان کې د کورنیو جهادونو پر مهال افغان انجینرانو دا راپورونه په خپلو کورونو کې پټ ساتلي ول او د نوي افغان دولت تر جوړېدو وروسته یې بیرته دولت ته وسپارل. امریکایانو هم د هماغه تحقیقاتو پر بنسټ او د هماغه څېړنو په دوام د افغانستان په زیرمو پسې زربین راواخیست. په افغانستان کې د امریکا د جیولوژیکي څېړنو د ادارې تحقیقاتو تقریبا 10 کاله وخت واخیست. دا نو په صحیح معنا موډرن او هر اړخیز تحقیقات ول چې له مځکې او هوا څخه د نوې ډیجیټل ټکنالوژۍ په مرسته افغانستان تر پوښښ لاندې راوست. دې څېړنو وښوده چې د افغانستان د نادره عناصرو ارزښت له کمه حسابه له 1 ټریلیون څخه تر 3 ټریلیونه ډالر پورې رسیږي. 1 ټریلیون ډالر څونه کیږي؟ 1000 میلیونه 1 میلیارډ کیږي او 1000 میلیارډ 1 ټریلیون کیږي. که د افغانستان ټول نفوس 40 میلیونه وګڼو او داسې فرض کړو چې دغه 1 ټریلیون ډالر ټولو ته برابر ورویشو، نو په دې 40 میلیونه وګړو کې هر نفر ته 2 میلیونه او 1,250,000 او 1500 افغانۍ رسیږي. و حتما په دې کې د استخراج مصارف او زر کیسې نورې راځي، خو دا محاسبه مې فقط د 1 ټریلیون ډالرو د څومروالي د روښانولو په پار وکړه. د امریکا د جیولوژیکي څېړنو ادارې د خپلو څېړنو پایلې او راپورونه افغان دولت ته وسپارل چې په دې برخه کې د نړیوالو شرکتونو د پاملرنې او پانګونې راجلبولو ته وکاروي. راپورونو کار وکړ. سم د لاسه د هند، چین، جاپان، آلمان، امریکا، فرانسې او نورو هیوادونو خصوصي، دولتي او نیمه دولتي شرکتونو په افغانستان کې د تازه کشف شویو معدنو د استخراج لپاره پانګونې ته زړه ښه کړ. چې دا د خدای تعالی لوی مرحمت دی، سخت زبردست منابع دي. د کانونو استخراج پر خپل ځای، خو ورسره تړلې اقتصادي چارې لکه د کانونو په شاوخوا کې ښارګوټي، روغتونونه، ښوونځي او بازارونه جوړول په زرګونو کسانو او وړو شرکتونو ته د کار زمینه برابروي. همدا ډول کانونو څخه د اموالو د لیږد لپاره مهمه زیربنا لکه برېښنا، سړکونه او د اورګاډي پټلۍ رغول. لنډه دا چې ټولو ته دا تمه پیدا سوه چې له دې کانونو سره به د افغانستان بخت پر غرونو وخیږي. خو دا چې د افغانستان بخت ولې تر اوسه هم تر خاورو لاندې دی، خپل علتونه لري. وروسته پر غږیږو. دا په لوګر ولایت کې د مس عینک کان دی. دا په ټوله نړۍ کې د مسو دویمه لویه ذخیره ده. دلته 240 میلیونه میټریک ټنه ناخالص مس پراته دي. تر دې خاورو لاندې په پراخه پیمانه کرومیوم، ټالک او په لسګونو نور داسې نادر مواد پټ دي چې له زهرو او بارودو نیولې تر درملو او د نجونو د آرایش تر پوډرو پورې په هر څه کې کارول کیږي. یوازې د دې کان ارزښت له کمه حسابه تر 100 میلیارډ ډالرو اوړي. په 2009 میلادي کال کې د چین دولتي شرکت MCC د آزاد رقابت له لارې د 10 کالو لپاره د 3.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت د دې کان د استخراج قرارداد ترلاسه کړ. دا د افغانستان په ټول تاریخ کې تر ټولو ستره خارجي پانګونه ده. خو تر اوسه د دې کان د استخراج په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. ولې؟ 4 عمده علتونه لري. لومړی دا چې په لوی سر کې په ټول افغانستان کې او بیا د مس عینک پر شاوخوا د ترانسپورټیشن سیستم ضعیف دی. موجوده سیستم او سړکان د مس عینک د استخراج شویو اموالو د انتقال لپاره کفایت نه کوي. باید د اورګاډي پټلۍ ورته ورغول سي. دویم علت یې ناامني ده. له کومې ورځې چې چینایانو د مس عینک قرارداد اخیستی دی، بیا د افغانستان د حکومت د ړنګېدو تر ورځې پورې په دوامداره توګه د دوی انجینران له امنیتي ګواښونو سره مخ ول. مثلا د 2012 کال د نومبر په میاشت کې د کان پر کارمندانو طالبانو برید وکړ. په 2014 کې ذبیح الله مجاهد رویټرز خبري اجانس ته په یوه مرکه کې ویلي و چې د مس عینک د کار مخنیوی د طالبانو لپاره یو مهم لومړیتوب دی. ګڼ شمېر چینایي انجینرانو هغه وخت د طالبانو له ډاره افغانستان پرېښود. بیا نو د افغانستان د نسکورېدو تر ورځې پورې
د افغان حکومت زارۍ او د چینایي انجینرانو نخرې وې او هر ځل چې به چینایان راتګ او کار ته راضي سول بیا به یو برید پر وسو. د مس عینک پر کارمندانو وروستی برید د 2020 په اپریل کې وسو. د کار د ځنډ درېیم علت یې دا دی چې له چینایانو سره د مس عینک د کان د قرارداد تر لاسلیک کېدو سمدستي وروسته دا کشف سوه چې له مس عینک کان سره په څنګ کې یوه بله لویه تاریخي خزانه پرته ده. دا د نړۍ د کلتوري او تاریخي ابداتو یوه زبردسته او بېجوړې فرهنګي اساسه ده. د ځینو لرغونپوهانو په اند دا د 21مې پیړۍ تر ټولو ستر فرهنګي کشف دی. Mess Aynak to me is one of the most important sites in the century. دلته یو 15,000 کلن پخوانی ښار له خپل ټول تاریخي او فرهنګي برم سره تر خاورو لاندې پروت دی. افغان او نړیوالو لرغونپوهانو په یوه خوله له افغان حکومت د مس عینک د کار د مخنیوي او د دغه تاریخي ابداتو د ساتنې غوښتنه وکړه. په دې اړه دومره پراخ کمپاینونه وسول چې خبره تر یونسکو، نړیوال بانک او حتی د دې تاریخي ابداتو د ارزښت په اړه تر نړیوالو ډاکومنټري فلمانو پورې ورسېده. د مس عینک له استخراج سره د دې تاریخي ابداتو یوه غټه برخه باید له منځه وړل سوې وای. دې کشمکش هم د مس عینک کار تر ډېره ځنډنی کړ. څلورم علت یې دا دی چې که څه هم چینایان په دې کې خورا شهرت لري چې غریب او واړه هیوادونه د کانونو د استخراج په قراردادونو کې په یو او بل ډول غولوي او په چل ول پر کانونو مټ راګرځوي. خو داسې ښکاري لکه پخوانی افغان حکومت چې له دې لوی لوبغاړي سره ډېره ښه لوبه کړې ده. حتی چینایي پروفیسوران په دې باور دي چې په دې قرارداد کې چین تاواني دی. MCC wants to renegotiate a more favorable deal. افغان حکومت د چین له دې شرکت په قرارداد کې غوښتي ول چې د مس عینک پر شاوخوا به یو لړ مهم تاسیسات جوړوي. په دې تاسیساتو کې د 400 میګاواټه برېښنا د تولید فابریکه له مغربي چین څخه تر مس عینک او بیا تر پاکستانه پورې د اورګاډي پټلۍ او د معدنو د پروسس لپاره فابریکه او تصفیه خانه شامل دي چې تر استخراج وروسته د افغانستان معدن په کور دننه پروسس او نړیوالو بازارونو ته وړاندې سي. دې کارونو خورا ډېر مصرف او وخت غوښت او چینایان یو ډول پر خپل قرارداد پښیمانه ښکارېدل. له همدې امله په یوه او بله پلمه کار ځنډاوه. خو د افغانستان د حکومت تر نسکورېدو سمدستي وروسته چینایان بیا راګرم سول. تازه یې د مس عینک د استخراج کار پیل کړی دی. د المان غږ د یوه وروستي راپور پر اساس چینایان اوس د افغانستان د مس عینک معدن د پروسس لپاره چین ته وړي او داسې ښکاري لکه د قرارداد پر دغه مهمو ټکو چې سترګې پټې سوي وي. بې له دې چې د اورګاډي پټلۍ جوړې کړي، د برېښنا فابریکه او د پروسس تصفیه خانه جوړه کړي، زموږ معدن استخراجوي او د پروسس لپاره یې چین ته وړي. فرصت طلب چین اوس هڅه کوي چې د افغانستان د دې بې سرپرستي او خوارې ورځې په دې خړو اوبو کې مایان ونیسي. دا کار دوی له ډېرو نورو غریبو افریقایي هیوادونو سره هم کړی دی. په چل ولې یو شمېر افریقایي هیوادونه تر قرضونو لاندې کړي دي او په نه څه د خپل قرض په بدل کې د هغوی معدن او تر مځکو لاندې ذخیرې لوټي. د چین او افغانستان د پخواني جمهوري دولت ترمنځ قرارداد په 2023 کال کې پای ته رسیږي. لا هم ډېر وخت ورته پاته دی. خو اوس داسې پالیسي جوړونکو او څارونکو ته اړتیا ده چې د چین هر ګام وڅاري او د پخواني قرارداد ټکی ټکی په ومني. کنې نو د مس عینک د اوسنۍ استخراج مطلق غیر قانوني دی. دا د افغانستان د ملي شتمنۍ چور او تالان روان دی. خو داسې ښکاري لکه د افغانستان اوسني حاکمان چې دې چور ته چکچکې وایي او د افغانستان زر د املوکو په تول په دې تمه چین ته سپاري چې ګوندې چین یې په رسمیت وپېژني. له چین سره باید حساب کتاب وسي او دا حساب کتاب د باتدبیره انجینرانو، مځکپوهانو او پالیسي جوړونکو کار دی. بدبختانه په حاکم نظام کې انجینري، مځکپوهنه، لرغونپوهنه او دې ته ورته علوم او څېړنې اوس تازه په تازه د ګناه له ډلې څخه د مباح اعمالو ډلې ته شامل سوي دي. تعلیم خو یو مباح عمل دی، لهذا موږ او تاسې وخت ضایع په مباحاتو ونه کړو. چې خبره بلې خواته ولاړه نه سي. د افغانستان طبیعي زیرمې افغانستان د تل لپاره د نړۍ او ګاونډیانو له احتیاج خلاصولی سي. زه دلته ډېرو جزئیاتو ته نه ولاړم. دا د افغانستان تر مځکه لاندې د افغانستان د زیرمو کښنده یا نقشه ده. زموږ د کوکچې، غزني او زابل سره زر، د بدخشان لاجورد، یاقوت، کوبالت، زمرد، اوسپنه، سپین زر او حتی د افغانستان د دویمې لوی خزانې اجګک هیڅ یادونه مې نه وکړه. هغه معلومات چې په دې ویډیو کې نسول ځای، هڅه به وکړم چې په تعقیبي لنډو کلیپونو کې د یوټیوب شارټس، ټیک ټاک او د فیسبوک په ریلز کې در سره شریک کړم. یا که غواړئ د دې ویډیو دویمه برخه جوړه کړم او پاته معلومات په تفصیل وړاندې کړم هم مې خوښه ده. دا پرېکړه به تاسې ته پرېږدم. په دې اړه خپل نظرونه په کمنټونو کې را سره شریک کړئ. تر بیا مو په مخه شه.